له پښتو ډایري لخوا یو نظم چې عبدالباري جهاني لیکلی وایي 2 میاشتې مو وتلې دي رښتیا په کرنتین کې سرکار وایي لا اوسئ خامخا په کرنتین کې ملا او ډاکټر دواړو دي دامونه ورته ایښي ملا او ډاکټر دواړو دي دامونه ورته ایښي چې کله به کړي بنده کرونا په کرنتین کې زره غوندې وجود یې د ایټم زور شرمولی زندان سو انسانانو ته دنیا په کرنتین کې چې سونه بلا ګرځي سرګردانه په کوڅو کې له خوار مجنونه پټه د لیلا په کرنتین کې پر خوار او پر غریب د هر آفت لاسونه بر دي په ډکې هدیرې دي نن سبا په کرنتین کې خانان او باچاهان له دې شیطانه په امان دي ویلې یې لا حوله پخوا په کرنتین کې خانان او باچاهان له دې شیطانه په امان دي ویلې یې لا حوله د پخوا په کرنتین کې د غم او د شادۍ کمبلې ورکې دي له خلکو پټیږي که امیدی که ملا په کرنتین کې ایله چې په امان دي له واسکټه څو وګړي غازي دغه یې وخت دی د غزا په کرنتین کې یوازې په خپل ځان بسې شهید او غازي دواړه قسمت به هورې درکړي 100 په کرنتین کې دوستان او وطنوال دي جهاني خدای په امان کا دوستان او وطنوال دي جهاني خدای په امان کا ملا وایي قبلیږي دي دعا په کرنتین کې ډېره مننه له پښتو ډایري